د تقدیر پریکړې لنډې او دردونکې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د تقدیر پریکړې لنډې او دردونکې کیسې لومړۍ برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د تقدیر پریکړې لنډې کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. د شپې 9 بجې شوې خو لا مې هم ورور له کاره نه و راستون شوی. مور مې په جاینماز ناسته او دعا یې کوله چې یا الله ته مې زوی روغ او سلامت کور ته راورسوي، سړه سیلی هم مه پرې راولي. یا الله تا ته مې زوی امانت دی، ته یې راته وساتې. کشري وراره مې غورځنګ خپل دواړه لاسونه د مور له غاړې تاو کړل او په غلي غږ یې ورنه وپوښتل ادې پلار مې څه وخت راځي؟ مور مې غورځنګ په تندي ښکل کړه، ورته ویې ویل راځي بچیا اوس به راشي او تا ته به بسکټ هم راوړي. غورځنګ د هیواد سره په لوبو اخته شو. مور مې ما ته مخ راواړوه او ویې پوښتل اوس هم موبایل نه اوچتوي؟ د نه په دود مې سر وخوځاوه. ورېندار مې هم لکه تش کالبد د کوټې دروازې ته نږدې ناسته وه او اندېښنه یې په څېره کې له ورایه محسوسېدله. لا به څو شېبې نه وې تېرې شوې چې د کور موبایل لومړی ولړزېده او وروسته یې غږ پورته شو. ورېندار مې په بیړه ورپورته شوله. موبایل یې راواخیست، ویې کتلو، سترګې یې زموږ په لور ونیولې، ویې ویل نابلده نمبر دی. مور مې موبایل راواخیستو، بسم الله یې وویل او بل یې ورته وویل. د مقابل کس آواز نه و. مور مې په بیړه وویل بلې اورئ؟ هلو زما غږ درځي؟ مقابل کس له لږ ځنډ وروسته وویل اوره مورې زه شریف یم د روهیت همکار. مور مې په بیړه ترې وپوښتل شریفه زویا روهیت چیرته دی؟ ولې موبایل نه ځوابوي؟ شریف وویل مورې هیله ده اندېښمنه نه شي، روهیت ښه دی، اوس مهال موږ روغتون کې یو. شریف هم دومره وویل او نور غلی شو. د مور له لاسه مې موبایل ولوېد او په ژړا یې پیل وکړ. زما ګرانه زویا، زما د زړه ټوټې په تا څه وشول؟ ستا ټول درد دې په ما وي زویا. موبایل مې راواخیسته او بلې مې وویل. شریف وویل اورم. ما ورته ویل شریفه وروره روهیت ورور مې څه شوي دي؟ ولې روغتون کې یاست؟ شریف وویل ما نه غوښتل په دې نیمه شپه کې تاسو ته خبر درکړم، خو نه پوهېدم ښایي ستاسو به هم اندېښنه وه. روهیت غرمه مهال له زینو ولوېده، ښایي لاس یې مات شوی دی. ما ورنه وپوښتل کوم روغتون کې یاست؟ راته ویې ویل رویال روغتون شهرنو کې یو. ما ورته ویل سمه ده موږ هم اوس درځو. ټول له کوره راووتلو او په 1 ساعت کې مو ځانونه تر روغتونه ورسول. شریف هملته ولاړ و. غورځنګ یې په غېږ کې ورپورته کړ او موږ ته یې وویل چې ما پسې راځئ. 4مه ورځ په تېرېدو وه خو لا هم ډاکټرانو سپینه خبره نه وه کړې. د مور حالت مې نو نور بیخي له زغملو وتلی و. په همغه روغتون کې مې مور هم بستر وه. سبا ورځ ډاکټر ته ورغلم او ورنه مې پوښتل چې ستونزه څه ده؟ ولې هیڅ نه وایې؟ ډاکټر سوړ اسویلی وکړ او ویې ویل لورې د ورور د ښی پښه او ښی لاس دواړه مات دي او د ملا 2 هډوکي هم ترسېدلي دي. ډاکټر په خپله لاره لاړو. زه لکه بې روحه جسم، هیڅ مې په خپلو غوږونو باور نه راته. زما یوازینی ورور او د 6 کسیزې کورنۍ د هیلو او امیدونو غر. څومره هغه شیبه سخته وه، هیڅ نه انځورېږي. دا چې ورور د خور لپاره څومره ارزښت لري د دې لپاره هیڅ الفاظ نشته. د ورېندارې حالت مې هم هغه وچ لرګي ته ورته و چې د سیند نه ترسه څپې په یوه او بل لوري وړي. 15 ورځې تېرې شوې خو لا هم روهیت له روغتونه نه و رخصت شوی. ټوله هستي او نستي مو چې درلودله د روهیت او مور په درملنه ولګېدې. زموږ له ګاڼو نیولې د کور تر قیمتي توکو پورې موږ ټول خرڅ کړل، خو دې هم بسنه نه کوله. ماما مې هم چې هر څه په وس پوره ور نه سپمول، خو هغه هم وویل چې خورځې اوس باید بله لار ولټوو، پیسې نشته را سره. تش په نوم کاکا مې چې هرات کې ژوند کاوه هغه ته مې زنګ وکړ، ټوله کیسه مې ورته وکړه. د پیسو د نشتون په اړه مې ورته وویل، خو هغه ډیر په سپین سترګۍ بخښنه وغوښته او موبایل یې راباندې بند کړ. هیڅ چاره او لاره مې نه درلوده. زما هغه شپه اوس هم یاده ده چې د شپې تهجدو ته راپاڅېدلم او د خپلې بېکسۍ او بېوسۍ په اړه مې الله ته وویل. د خپلې ناروغې مور او یوازیني ورور په هکله مې ډېرې چیغې وکړې، خو د الله بل څه خوښه وه.
ورځې تېرېدې او روغتون هم خپل مصارف غوښتل. ماما هم ورک وو، نور خپلوان کوو هم له بدو بدتر وو. له هرې خوا راتنګه شوه، نه پوهېدلم څه وکړم. مازدیګر مهال کور ته راغلم، ګورم چې ورېندار مې کور کې نشته. اندېښنه مې شوله، زر بهر ووتلم، د ګاونډي ماشوم کوڅه کې تېرېده. ترې ومې پوښتل چې هېواد دوی چیرته دي؟ یوازې د کلي جومات خواته اشاره وکړه او بیا خپل کور ته ننوت. په بیړې د جومات دروازې خواته لاړم. کاش دا صحنه مې په ټول عمر کې نه وی لیدلې. کاش د دې حالت د لیدلو وړاندې مې روح له تنه وتلی وی. زه به هېڅکله هم هغه شیبه له یاده ونه باسم چې ورېندار مې خپل تور ټیکری د سوال لپاره د جومات مخې ته هوار کړی و او هغه کوچنی او نازولی غورځنګ په خړو خاورو ویده و. ای خدایا، ته لیدونکی او مهربانه یې، خدا به دې خوښه وه. ورېندار مې راپورته کړه، غورځنګ مې هم په غېږ کې راواخیسته او کور ته راغلو. ورېندارې مې یوازې هم دومره وویل چې کور کې د خوړلو لپاره هیڅ نشته، ماشومان وږي دي. بله لاره نه وه. خپل موبایل چې ما د خپلې استادۍ په پیسو اخیستی و، هغه مې د خرڅ لپاره یووړ او په مناسب قیمت مې خرڅ کړ. ځان ته مې یو بل کوچنی موبایل، څه اندازه وچه ډوډۍ او نور خوراکي توکي مې له ځانه سره راوړل. غورځنګ ویده و، خو هېواد په ډېرې بیړې سره ډوډۍ خوړله او اوبه یې ورسره څښلې. هغه هم غلی و، هېڅ یې نه ویل. ښایي هېواد هم د تقدیر دې پرېکړې ته حیران و چې څنګه په 5 ورځو کې د وچې ډوډۍ وږی شومه. وږی ناس، ماته وګډ ورور، ناروغه مور، په زړه سوری ورېندار، خپلې بېکسۍ او بېوسۍ په یوې شېبې کې د ډېرو کارونو کولو ته مجبورولم. موبایل مې راواخیست. زما د ښوونځي ټولګیواله نیلوفر چې په قوم تاجکه وه او په مزار کې د خپلې کونډې مور سره په یوې تولیدي کارخونه کې مزدوري کوله زنګ وکړ. ډېره خوشحاله شوله. ښه ګرم روغبړ یې راسره وکړ. پوښتنه یې وکړه، زینوګک څه کوې؟ په څه اخته یې؟ ما هم خپله ټوله کیسه ورته وکړه او د حل لارې غوښتنه مې ترې وکړه. شیبه غلې وه، راته ویې ویل، ګوره، زه نه پوهېږم په تا به ښه ولګېږي او که بد، خو ستاسو پښتانه نارینه دا بد ګڼي چې له کوره بهر یې ښځې په مزدوریو پسې ووځي. خو که زما منې مزار ته راشه او دلته موږ سره کار کوه. زه دا 3 کاله کېږي چې دلته د مسافرۍ او تنګلاسۍ ورځې او شپې تېروم. خو چاره څه ده؟ پیسې به یې ډېرې نه وي، خو د خپلو وږو ورېرونو لپاره به یو څه وکړي. دلته نورې ښځې هم شته دي، له نورو ولایتونو راغلي دي او په شریکه مو یو کور کرایه کړی دی. هېڅ د اندېښنې څه نشته. په هېڅ نه پوهېدلمه، پرته له سوچ او فکره مې ورته وویل چې سمه ده، سبا یا هم بل سبا درځمه. موبایل مې بند کړ، په ځای کېناستمه. ما په لومړي ځل داسې یوه پرېکړه کړې وه چې له ډېرو بدو حالاتو سره هم مخ کېدای شوی، خو بله چاره نه وه. ما باید دا سرخندنه کړې وای د خپلې کورنۍ لپاره. سهار مهال مې د ورېندارې سره یو ځای روغتون ته لاړم. مور مې یو څه ښه شوې وه، خو همدا به یې ویل، زویه، دا پر تا څه وشول؟ زما بېکسه زویه، تر څنګ دې هېڅ خپل هم نشته، هی بېکسۍ. مور ته مې وویل چې هر څه به سم شي مورې، هیله کوم خپل ځان دې سنبال کړه. ورور مې هم اوس ښه دی، خو د مور زړه و کله ارامېده. غرمه مهال یې روهیت هم په یوې تذکرې کې رخصت کړ. کور ته راغلو، هېڅ نه و، کور سپېره ښکارېده. زما یوازینۍ اندېښنه د روهیت درمل او د کوچنیو ورېرونو وږي نسونه وو. مور مې ماما ته زنګ وکړ او د پیسو غوښتنه یې ترې وکړه، خو د هغه هم خپله کورنۍ او خپل ژوند و. بخښنه یې وغوښته. د شپې 10 بجې وې. مور ته مې د مزار د تګ او هلته په تولیدي کارخونه کې د کار کولو وویل. مور مې غوسه شوه، زیاته یې کړه چې سوال به وکړم، د خلکو خیرنې جامې او غوړ لوښي به ومینځم، خو دا اجازه نه درکوم. مور ته مې وویل چې مورې، زه پوهېږم له کوم څه چې ته ډار لرې، زه یې هم لرم، خو بله چاره نشته. د ورور درمل، د کور کرایه، د برق بیل او اړینه دا چې د خپلو وږو نسونو مړول په کالیو مینځلو او لوښو پاکولو به کله وشي. هیله کوم مورې. نیلوفر راته وویل چې دلته موږ ټولو ښځو یو کور کرایه کړی، هېڅ ستونزه نشته. مور مې وویل شاعرې، خپلوان او تربوران به مو څه وایي؟ ما ورته وویل مورې، ته د کومو خپلوانو او تربورانو خبرې کوې؟ ورور مې د مرګ سره لاس او ګریوان دی. په کور کې د خوراک لپاره ان وچه ډوډۍ هم نه لرو، خو کومه دي هغه زموږ خپلوان؟ زموږ خپل تره هم تر اوسه زموږ خبر وانخیسته. هیله کوم اجازه راکړه مورې. مور مې وویل هغوی یوازې خبرې کوي، تور پورې کوي، نوم بدي جوړوي، نورې زموږ له تنګلاسۍ سره څه؟
ما ورته ویل مورې دوی چې هر څه وایي ودې وایي، کیسه کې نه یمه، د هر چا حساب د خپل رب سره دی، هیله کوم په ما باور وکړه. مور مې هیڅ ونه ویل، په جاینماز کېناسته او په لمانځه اخته شوه. زه مې د ورور کوټې ته ورغلم، ورېندار مې تړ مې اوښکې تویولې او د خپل تقدیر په کړې پرېکړې دا هم راضي نه وه. ورور ته مې وکتل، سپین ښایسته مخ یې تک زیړ و، هغه ښکلې غټې سترګې وړې او ننوتې وې. ورټیټه شولم، په تندي مې ښکل کړ او تور ښایسته ویښته مې په ګوتو ورسم کړل. هیڅ مې ونه ویل، راووتلم. د شپې مې له نیلوفر نه ټول معلومات واخیستل او د سباني سفر ټولې لارښوونې راته وکړې. ما هم خپل ځینې توکي سره جوړ کړل او د دې نابلده او له هیبته ډک سفر په اړه په سوچ کې شومه. زه کومه نالوستې، ناپوهه او بې زړه جینۍ نه وم، خو یو ډار مې په زړه کې ریښې ځغلولې او ډارولم به یې، خو بله چاره مې نه وه. ما باید د خپل ناروغ ورور او وږو وریرونو لپاره دا د زهرو ګوټ تر ستوني تېر کړی وای. شپه ورو ورو سپینېدله او لمر هم د کابل د هسکو ودانیو په رڼو شیشو لګېده او بیرته به منعکس کېده. ما مې له موره په ډېرو زاریو او خواریو اجازه واخیسته او د کور تر غټې دروازې راورسېدلم. ورېندار مې ولاړه وه او ژړل یې. یوازې هم دومره وویل، شاعرې، کوم څه چې ته کوي پرې پوهېږې، ته دې له خپل عزت سره لوبې کوې. مه کوه، له لوږې به نه مرو، سوال به وکړو، الله به یو چاره وکړي، خو مه ځه. زما هم اوښکې نه تم کېدلې. یوازې مې هم دومره وویل، بله لاره نه لرو، تاسو یوازې ما ته دعا کوئ، په ټولو پام کوه، په الله مو سپارم. زه له کوره ډېره یوازې بهر وتلی وم، خو دا لومړی ځل و چې پښې مې رېږدېدلې او د تللو یاري یې راسره نه کوله. خو زه باید تللی وای، هو باید تللی وای. سل زړونه مې یو کړل او د دې نابلده سفر په لور مې لومړي قدمونه واخیستل او له کوره لرې د کوڅې بل سر کې موټر ته پورته شوم. د چمن نومې سیمې مخې ته له موټره ښکته شوم. ځان مې د مزار ته تلونکو لویو موټرو تر هډې ورساوه. موټر کې یوازې 5 کسه کم وو. اخري سیټ کې د یوې زړې ښځې په ګډون 3 ښځې ناستې وې. کلینر مې مخې ته ودرېد، ویې ویل، خورې، یوازې یوې تورسرې ځای شته، اخري سیټ کې هلته نورې ښځې هم ناستې دي. زه هم ورپورته شوم، د دوی تر څنګ کېناستم. ټولو راسره ستړي مشي وکړه، درې ژبې وې او دوی هم تر مزاره تللې. موټر خپله لاره په دومره تیزۍ سره وهله چې په اسانۍ سره مې لاندې تور سرک هم نشو صحیح کولی. له شیشې بهر مې نظر و، د خپل تیر خوشحاله ژوند په فکرونو کې ډوبوم. د ښوونځي ښکلې او جالبه دوره، ملګرو سره چکر وهل، د کانکور ازموینه، پوهنتون ته بریالي کېدل، 2 کاله پوهنتون ویل، د لیلې ژوند او داسې نور. خو دا ټولې جالبې او خوښۍ یوازې په 1 میاشتې کې بدرنګه شولې، لکه یو خوب چې تر راپاڅول شوی یمه. مازدیګر لمر په پوره ډول سره له سترګو پناه شوی و او تیاره ورو ورو ویرونکې او زیاتېدله. نیلوفر ته مې زنګ وکړ او ورته مې ویل چې له موټره ښکته شوم، ته چېرته یې؟ هغې وویل چې 10 دقیقو کې در رسېږم، صبر وکړه. زه هملته ولاړه وم، یخ شمال لګېده، له ونو رالوېدلې پاڼې په یو او بل لوري ورسره وړلې. زړه مې درزېده. نابلده ښار، نابلده خلک، نابلده هوا او یو نابلده سفر. آیت کرسي مې ولوسته او د الله نه مې دعا وغوښتله. نیلوفر هم راورسېدل او په ډېرې مینې په غېږ کې ونیولم او ګرم روغبړ یې راسره وکړ. یو بالاپوشن کورتۍ هم زما لپاره راوړې وه. زما په اوږې واچول او روانې شولو. د 2 موټرو د بدلولو وروسته د یو زوړ کور مخې ته پیاده شولو. نیلوفر وویل، راځه نازولې جیلۍ، کور لږ زوړ دی خو ستا په راتلو به ډېر ښکلی شي. په دې کور کې 3 غټې غټې کوټې، 3 تشنابه، مناسب انګړ، د اوبو څاو، زاړه 4 دیوالونه یې وو. هره کوټه کې 5 یا 6 ښځې وې، ځینې د همدې ولایت وې او ډېرې له نورو سیمو راغلې وې. 1 اونۍ تېره شوه. سهار به مو له اذان پورته کېدلو، مازدیګر قضا به خپلې دې زړې جونګړې ته راتللو. په اول کې د کوټې نظم سم برابر نه وو. لاډو، قطې، سیګرټ، د لمونځ نه کول ښه پکې پرېمانه وو. خو دا هر څه مې په لومړۍ اونۍ کې بدل کړل. په خپل وخت لمونځ کول، تلاوت کول، د لډو پروره کول، د کوټې نظم او ساتل یې. امینه خاله چې په اصل کې د جوزجان او له ټولو مشره وه، ماته به یې ملا ویل چې موږ دې ټولې بدلې کړو. مور سره مې هم هره ورځ خبرې کولې، ډاډ مې ورکاوه، خو هغې به تل ژړل
د ورور حالت مې هم ورو ورو مخ په ښه کېدلی و، خو ډاکټرانو به ویل که ښه هم شي د پخوا په څیر به نه وي. له درنو سختو کارونو یې منع کړی و چې هیڅ وخت به یې نه کوي. وخت لکه روانې اوبه پر مخ روان و. مزار ته زما د راتګ یوه نیمه میاشت مخ په پوره کېدلو وه. ستړیا، وختي له خوبه پاڅېدل، ناوخته ویده کېدل، له کوره لرې والی، زړه تنګون هغه څه و چې زما رنګ یې په دې لږ وخت کې بدل کړ. هیره دې نه وي چې زموږ د دې زوړ کور تر څنګ ډېر شتمن خلک اوسېدل، او وروسته له ماښامه مې د دوی په کور کې 2 نجونو او 3 کوچنیو هلکانو ته د ښوونځي ساینسي مضامین هم تدریسول. زه له کوره په پیسو پسې راوتې وم، نو هر ممکنه کار چې پیسې پکې وي، پرته له دې چې خپلې ستړیا ته وګورم کاوه به مې. ټولو به ویل چې د څېرې روښنایي او ښکلا دې کمزورې شوې ده، خو اوس زما لپاره زما کورنۍ لومړیتوب درلود. که څه هم په زړه کې ورته ځورېدلم، خو چاره نه وه. غرمه مهال و، بهر ښه شټکنده باران ورېده او هوا هم یخه وه. زه د کار ځای څخه د ستړیا د لرې کولو په موخه بهر برنډې کې ناسته وم، او د باران ننداره مې کوله. د کارخونې په دفتر کې د ماشومانو شور و، لوبې یې کولې. نارینه غټ غږ مې تر غوږو شو چې ویل یې بیا مو ولاکه راولم. زه مو تر 2 سپږمو راوستم. زه لا ناست وم چې منشي راغږ کړ، راته ویې ویل هله باید کار ته دې دوام ورکړي، رخصتي ته دې لږ وخت پاتې. د دې ځای مالک به ډېري وخت نه و، په میاشت کې به یو ځل راغی، منشي سره به وغږېده او بیرته به لاړ. زه هم پورته شوم، د کار په لوري تللم، خو په همدې کې یو نری غږ چې ماته خاله زینب وویل ودرولم. تر شا مې وکتل ښکلې جینۍ چې په ځان یې ښکلې او ګرمې جامې وې ولاړه وه. په ځیر ځیر مې ورته وکتل، هیڅ مې باور نه راته. دا زحل وه، هغه کوچنی زحل چې یو کال وړاندې په کابل کې زموږ دیوال شریک او خواږه ګاونډیان وو. په منډه راغله، غېږ یې راکړه، په تندي مې ښکل کړه، په 2 لاسو مې مخ ونیوه او ترې مې پوښتل دلته څه کوې؟ هغه چې له ډېرې خوښۍ سترګې ځلېدلې وی ویل دا خو زموږ کارخونه ده، زه او کوچنی ورور مې له پلار سره راغلي یو، خو ته دلته څه کوې؟ غلی شوم، نه پوهېدم څه ورته ووایم. بیا یې وپوښتل ستاسو کور خو کابل کې دی، ته دلته څه کوې؟ ما هم ورته وویل چې دلته کار کوم او 2 میاشتې کېږي چې راغلی یم. راته ویې ویل ولې زموږ کره نه راځې؟ زه به پلار ته ووایم چې زینب دلته ده، سمه ده؟ ما ورته وویل چې نه، پام کوه، دا خبره دې زموږ ترمنځ وي، کور کې به هم هیڅ چاته نه وایې، نه دې مور ته، نه دې انا جانې ته او نه دې هم پلار ته، سمه ده؟ لاندې یې کتل، غلې ولاړه وه. له زنې مې ونیول او ورته مې ویل سمه ده. د هو په دود یې سر وخوځاوه او روانه شوه. د تقدیر پریکړې لنډې او دردونکې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د کیسې لومړۍ برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.